کو په فیسبوک د عالم بیان مخې ته درغه او تا شیر کو ستا په وجه کو الله یو مسلمان اصلاح کو ستا په وجه کو الله یو بنده جوړ کو ستا په کې پوره حصہ ده هغه به مخ کې شیر کوي ستا په کې ثواب کیږي هغه به مخ کې شیر کوي ستا په کې ثواب کیږي د دنیا خلکو ته ورسیږي خو د یو عالم په خبره چې دنیا یو ریتاله به الله ثواب درکړي من د عالمانو بیانونه نه شیر کوو من په خپل فیسبوکونو باندې فسق او فجور شیر کوو من په موسیقي شیر کوو من په غانې بجانې شیر کوو خدا را مسلمان دا د سیسی دا آلات د اسلام د دفاع لپاره استعمال کا د اسلام او د قران خلاف مې استعمالوا من سکو په دې خپل غوتو باندې ځان نه جهنم نه ګټو په دې خپل غوتو باندې ځان له الله قهر نه الو په دې خپل غوتو باندې د الله غضب ځان نه الو زمون مخې ته سندر راغله فورا ما شیر کړه زما مخې ته د جنې تصویر راغې ما شیر کو زما مخې ته خستا لک راغې ما شیر کو یادو ساته او هغه څوک چې سندري شرکې هغه څوک چې فلمونه شرکې هغه چې د جنکو تصویران شرکې هغه چې د خستا لکانو تصویران شرکې تب سبا قبر کې پروتي خو ستا دغه سندره چې تا شیر کړه بل مسلمان او کتلا او بل مسلمان شیر کی بلو کتلا بل شیر کی بلو کتلا چې څومره خلک دا سندره ګوري چې څومره خلک دا ډرامه او فلم ګوري چې څومره خلک د جنې دا تصویر ګوري چې څومره خلک د خستا لک دا تصویر ګوري ستا پکې مستقلا حصہ ده ستا پکې الله مستقلا عذاب او سزا درکړي افسوس دا دی د الکانو تصویران خو شیر کېدلی شي موسیقي شیر کېدلی شي فلم شیر کېدلی شي خو کو د عالم بیان مخې تراغه هغه پاکستان د اخرت سوچ کړي دی هغه پاکستان د دین سوچ کړي دی هغه پکې د اسلام سوچ کړي دی هغه پاکستان د اخرت سوچ کړي دی هغه پاکستان د کامیابی سوچ کړي دی به د عالم بیان سو غم نشر کوي